کله چې ډیر انسان په موټک وهلو محتاج شي د ده سپرم خرابیږي. دویم قدم کې د ده جنسي آله کمزوري کیږي. په دریم قدم کې دا ده چې د ده دا جنسي آله کم سنس لري هغه د لاسه ورکوي. څلورم قدم کې دا چې دی په ژور خفګان اخته کیږي. پنځم دا چې د ده هیره زیاتیږي. په مونځ به ولاړي په دې به نه خبر چې ما په اول رکعت کې کم صورت تلاوت که، یا به دی په قیام کې خو په دې به نه پوهېږي چې ما اوله قاعده وکړه که ومې نه کړله، نو دا هیره زیاتیږي. بل دا ده چې د ده په زړه کې ویره پیدا کیږي، یعنی جرأت خپل د لاسه ورکوي. څومره چې دی په لاس خپل ځان انزالوي یا دی موټک وهي، په همغه کچه د ده په وجود کې ویره حاکمیږي، او په ډیرو وړو مواردو کې به دی تصمیم نشي نیولی. یعنی هغه د تصمیم نیونې کم جوهر چې یو انسان په طبیعي شکل لري، کله چې یو انسان ډیر موټک ووهي دی دغه جوهر د لاسه ورکوي. بل دا چې انسان که چیرته هره ورځ موټک ووهي یا ځان انزال کي، دې ډیر احتمال شته چې دی په ژور خفګان اخته شي. تر ټولو اساسي ستونزه چې د موټک وهلو نه وروسته په انسان کې پیدا کیږي، هغه په واقعي اړیکو، یعنی د نکاح نه وروسته یا د واده کولو پر وخت باندې د یو انسان چې دا هغه خرابې اړیکې دي چې د ښځې سره جوړیږي. کله چې یو نارینه په خپله ځوانۍ کې یا په مجردۍ کې ډیر زیات موټک ووهي، نو دی نشي کولی چې دوامداره جنسي اړیکې د یوې ښځې سره یا د خپلې ښځې سره ولري. نو په دغه شکل باندې له دوی نه هغه خپلې ښځې شکایت کوي. په نورمال ډول باندې که چیرته دغه ښځه تعلیم یافته وي، نو هغه د خپل میړه ته دا تجویزوي چې لاړ شي یو تراپیست سره یا د یو ارواپوه سره مشوره وکړي تر څو خپل علاج وکړي. که چیرته ښځه مذهبي ورته وایي چې ګوندې په تا تعویض شوی یا تا باندې جادو او اثر شوی، لاړ شي یو ملا باندې یا یو جادو شکن باندې خپل علاج وکړه. خو که چیرته ښځه تعلیم یافته نه وي، دا د خپل شکایت شده په غصې بدلوي، بیا د میړه سره اړیکه خرابیږي. په داسې شکل ګوندې دغه خبره دا په دغه شکل ورته ونه کړي لکه څنګه چې یوې مذهبي یا یوې تعلیم یافته ښځې ورته کړې وه. دا په هغه خبرو کولو نه پوهېږي، نو د دې په اخلاقو کې تغییرات راځي. سلیقه سمه نه کوي یا یې سلیقه خرابوي خپله. همدا رقم میړه سره هغه چلند خرابیږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې خرابیږي، ښه غذا نه برابروي او رسیدګي کورنۍ ته نه کوي. نو په دې کې څه کیږي، یوه سالمه کورنۍ پکې د منځه ځي، او په داسې شکل د منځه ځي چې دغه ښځې چې کله دوی علم ونه لري، پوهه ونه لري، یا مذهبي مطالعه او هغه درک ونه لري، نو دوی بیا د نورو نارینهو سره ناروا جنسي اړیکې پیدا کوي، او په دې شکل باندې یوه سالمه کورنۍ تباه کیږي. خو موږ ډیر کله هیروو چې د دې اساسي علت دا چې هغه نارینه خپله ځوانۍ کې ډیر زیات موټک وهلی. نو موټک وهل نه یوازې چې دغه ستونزې لري، تاسو د مخ هغه کومه طبیعي ښکلا چې ده هغه هم زیانمنه کوي، او په ډیر احتمال چې څوک ډیر موټک وهي د هغه ویښتان هم ووځي. نو موټک